السلام علیکم قدرمنو حبیب الله شباب زموږ د هلمند د افغانستان د پښتنو خوږ سندرغاړي ښې سندرې وایي زما ډېر خوښ دی خو نن چې دی نن دی ډېر په تکلیف دی دا چې ده دا د زموږ د وطن د کندهار د یو ډاکټر د لاپروايي د وجې څخه نو دی چې کله د املا اپریشن ورکوي د ملا اپریشن په ملا کې خامخا د ډسک ښه نسلی دی غوښه نیولې ده نو هغه د رګ نسا مسله یې وله اپریشن یې ورکړی دی نو په دا اپریشن کې یوه دا رقم پرده ده لکه کاغذ دا یې پرې کړی دی په دا پرده کې له دماغه اوبه بیا تر دغه د ملا تر تېره دا اوبه په کښې کې دا دماغ چې دی په اوبو کې نو دا اوس وګوره دغه چې دي دا اوبه یې دي د ده اوبه دي دا له دماغه راغلی دا د دماغ اوبه دي نو زه خالي یو خواست درخواست کوم چې د انسان ژوند ډېر مهم دی مطلب زه د چا خلاف خبره نه کوم د انسان ژوند ډېر مهم دی د انسان د ژوند سره به ډېر خیال کوي حبیب الله شباب چې دی یو سړی نه دی دا یو خاندان دی دا د کورنۍ کفالت کوي د ده بچیان د ده ورونه د ده ځان د ده قریبان دا ټول پر ده باندې ولاړ دي پر ده یې تکیه ده نو ته یو خاندان ورنې دا 25 کسان 10 کسان دا مفلوجه کوي د دوی ژوند متاثره کوي نو دا دی چې د مریض سره به ډېر خیال کوئ چې اپریشن کوي ډېر خیال به کوئ زه ډېر غیبت نه کوم نه د چا ډېر نه په چا پسې ډېرې خبرې کوم نه ولاکه ماته خوند راکوي ولې زموږ د وطن خلک ستړي دي ډاکټران هم ستړي دي غریبان هم ستړي دي مریضان هم ستړي دي نو ته یې مه ستړي کوئ حبیب الله شباب صاحب قربان سي الله دې تا راته روغی لري خوشحاله اوسئ نو جوړ اوسئ زه په دې باندې بخښنه غواړم چې موږ هم په منډه یو بیا ستا مرض هم ډېره سیریسه مرضي ده ډېر حساس مرض دی خو دا د ډاکټران تا ولیدو د ډاکټرانو سره مو خبره وکړه را ومو غوښتل انشاءالله که خدای کول دغه ستا به دویم اپریشن نه وغواړي خو لیکن دا ستا کار به وشي زه انشاءالله هره ورځ راځم کوشش کوم ډېره مننه کور مو زه مو نازولی یم خدای دې خیر درکړي پر وخت باندې مو سر پوښتنه را باندې کړې ده زما احوال مو اخیستی دي بس خدای دې تاسو ته خیر درکړي خدای دې تاسو ته اجرونه درکړي ډېره مننه دا ټول پکښې راوړم حاجي صاحب پکښې راوړم اورم حاجیان صاحب پکښې راوړم و خیر دی بس نو نور مشکل نشته انشاءالله قرباني سم یعنی شهر اوس نو بیخي مشکل نشته